درنو دوستانو، نن تاسو سره یو داسې واقعه شریکوم، یو داسې ویډیو در سره شریکوم چې د واده په شپه باندې خاوند خپلې ښځې سره د انګریزانو په شانتې کار کړی و، ډېر ظلم یې پرې کړی و. ویډیو هم تاسو سره شریکوم، د دغه جینۍ خبره هم در سره شریکوم. نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ چې دغه سړي ورسره داسې څه کړي وو. قدرمنو، د هغې نه وړاندې تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم. موږ تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د انټرنیټ او د موبایل دور دی. په موبایل باندې نن سبا نوي ځوانان داسې فلمونه، داسې غلط څیزان ګوري. دوی فکر کوي چې کله موږ واده وکړو نو خپلې مېرمنې سره، خپلې ښځې سره به هم موږ همدغسې معامله کوو، همدغسې به ورسره کار کوو. یعنې دغه کوم کارونه چې دوی په موبایلو کې د خراب فلمونه وغیره ګوري، دا دوی ته سم ښکاري. نو په همدې وجه باندې معاشره یو خراب اړخ ته ځي، د دوی ذهنیتونه خرابېږي. همدغسې یو هلک و چې ویل کېږي کله یې واده وشو، واده ډېر په ښه طریقې سره ترسره شو. اگر که په واده کې داسې څه ګمراهي هم نه وه کړې، خو چې کله واده وشو نو د واده په لومړۍ شپه باندې چې کله هلک کوټې ته ننوتو نو د ده په ذهن باندې دومره د هر څه سواره و چې زر تر زره د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي، او په داسې طریقه چې هغه طریقه یو ډېره خرابه طریقه وه. نو دې سړي همدغسې کوشش کولو، خو ښځه یې چې یو پاکه بیبي وه، یو پاکه ښځه وه، هغې د دغه مخنیوی وکړو. نو په دې باندې د دوی دواړو په منځ کې لانجه جوړه شوله. دغه سړی چې د یو ډېر غلط قدم اوچت کړو، خپله ښځه یې داسې حد ته ووهله چې انتهایي ظلم یې پرې وکړو. نو قدرمنو دوستانو، نور به تاسو زما په دې ویډیو په دې مقصد پوه شوي چې زما د دې ویډیو مقصد څه او دغه خاوند یې څه کول غوښتل. موږ تاسو ته پکار دی چې په خپلو بچو باندې ډېر زیات خیال وکړو، خصوصا هغه بچي چې هغوی زلمي یا پیغلي شوي وي، په ځوانۍ کې قدم ایښی وي، هغوی داسې کارونه کوي چې یقینا د هغه کارونو مخنیوی پکار وي، ځکه چې دوی په بړستن کې سر ورکړی وي او د دوی چې څه زړه غواړي هغه په موبایلو کې ګوري. نو دغه څیزانو پرې مخنیوی کول پکار دي. امید لرم ستاسو په ویډیو خوښه شوې وي. خپل نظر راسره ضرور کمنټ کې شریک کړئ.